السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو ملګرو، خدای تعالی دې وکړي چې تاسو به ټول له ترک روغ او جوړ اوسئ. ملګرو، نن ویډیو تاسو لپاره په دې باره کې دا چې څنګه کولی شو له انټرنیټ څخه آنلاین پیسې ترلاسه کړو. خیر که ویډیو هم اوږدې شي نو تاسو زه یو حقیقي اپلیکیشن راوړم. تاسو کولی شئ په هغې کې ډېر پیسې ترلاسه کړئ خو بیړه ورباندې ونه کړئ. صحیح ده، تاسو کولی شئ په دې کې په اسانۍ سره پیسې ترلاسه کړئ او بیا یې خپل پیپال اکاونټ او یا هم موبایل ته ترې ټرانسفر کړئ. نو راځئ ویډیو ته ورسو، ویډیو پیل کړو. نو وخت نه ضایع کوو، ویډیو به هم غټیږي. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ویډیو ته لایک هم ورکړئ او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. ویډیو غټه ده، ویډیو به انشاءالله غټیږي خو زه کوشش کوم چې ویډیو ډېره غټه نه شي. نو دلته یو تاسو ته زبردست او ښکلی اپلیکیشن راوړی ده. راځئ چې ورسو او اپلیکیشن تاسو ته معرفي کړو. ملګرو، د اپلیکیشن لینک ما تاسو ته په ډسکریپشن کې درکړی. تاسو کولی شئ ویډیو څخه د لاندې دا کوم لیکنه چې هغه باندې تاسو کلیک وکړئ، لاندې به تاسو لیکلي وي د اپلیکیشن لینک. کله چې تاسو لینک کاپي کړئ نو تاسو بیا راسئ درکن صفحې ته. صحیح ده، لینک کله مې اپلیکیشن ډاونلوډ کړ نو رابسئ، اپلیکیشن به خلاص کړئ، اپلیکیشن به اوپن کړئ، کله یې ډاونلوډ کړئ. له ډاونلوډ وروسته ښه ملګرو رالو اپلیکیشن خواته. صحیح ده، اپلیکیشن کله تاسو انسټال کړ، اپلیکیشن دغه ده. دغه تاسې اپلیکیشن به تاسې اوپن کړئ. نو کله چې تاسې اپلیکیشن اوپن کړ نو تاسې ته زه یوه طریقه ښیم چې تاسې کولی شئ بیخي نهایته یعنې زیاتې پیسې تاسې کولی شئ له همدې اپلیکیشن څخه ترلاسه کړئ. نو دلته به زه تر پورې انتظار وکړم تر څو پورې دغه خطه دلته پای ته ورسېږي. دغه ځای تاسو لپاره دویم اکاونټ جوړوم. دغه ملګرو راخلاص وو. نو دلته ملګرو ګورئ، تاسو به دا رقم صفحه راواوړي. دلته به تاسو لومړی په ګیټ سټارټ باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده، دلته به تاسو ګیټ سټارټ باندې کلیک وکړئ نو تاسو بلې صفحې ته بوځئ. ملګرو دلته ګورئ، تاسو هغه باندې کله کلیک وکړئ دلته بیا تاسو په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. په کنټینیو چې کله کلیک وکړ نو دلته ملګرو تاسو ګورئ یس به ورته انتخابوئ. صحیح ده، یس به دلته ورته انتخاب کړئ. دلته وګورئ ملګرو دغه کوم کوډ چې تاسو ته ښکاري، صحیح ده، دغه کوډ تاسو دلته ورکوئ. په دې سره به تاسو ته 100 پوینټه مفت درکړي. صحیح ده، دلته به تاسو کوډ ورکړئ. که کوډ ورنکړئ تاسو اکاونټ نه جوړیږي. صحیح ده، په یس باندې به کلیک وکړئ، بیا به دلته تاسو هغه کوډ ورکړئ. صحیح ده، د کوم کوډ چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دا یې ملګرو دلته ما پیسټ هم کړ. صحیح ده، نو دغه کوډ تاسو باید دلته ورکړئ. صحیح ده، دا وګوره ما اوس د بل اکاونټ کوډ دلته ورکړ. صحیح ده، دلته بیا په سبمیټ باندې تاسو کلیک وکړئ. صحیح ده، دلته به تاسو 100 کوین مفت درکړي. صحیح ده، نو دلته ګوره دا وینئ دلته موږ ته ستاسې د کوډ د چیکینګ فرق دی، چې دا رښتیا ریل حقیقتي کوډ ده که تاسو له ځانه ورکړ. دلته ملګرو وینئ موږ ته یې ولیکل چې بالکل تاسو کوډ صحیح و. دلته به تاسو اوکې باندې کلیک وکړئ. ملګرو بعد له اوکې څخه به تاسې ملګرو دلته به تاسو ګورئ دغه ټول ورته انتخاب کړئ. صحیح ده، دغه تاسو کولی دغه ټول ورته انتخاب کړئ، ځکه دغه بیا تاسې ته راځي پوه شوئ. دغه کې به تاسې سوالونه مثال راځي، دغسې به تاسې حل کوئ ورته. صحیح ده، دلته به تاسو په کنټینیو باندې بیا کلیک ورته وکړئ. صحیح ده، کله چې مې کنټینیو باندې بیا کلیک وکړ نو دلته ملګرو دغه به هلته تاسو لیکلي تاسو 3 سټیپه دلته انتخاب کړئ. نو تاسې ټول ورته انتخاب کړئ. صحیح ده، ټول ورته انتخاب کړئ. زه خپله باندې هم ټول ورته انتخابوم، په بل اکاونټ کې هم ما ټول ورته انتخاب کړي. دلته هم زه او هم تاسې کولی شئ دلته ټول ورته انتخاب کړئ. نو دلته به تاسو دغه ټول ټیک مارک کړئ. صحیح ده، دا چې کله ټیک مارک کړم تاسو بیا په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. کنټینیو چې کلیک وکړئ دلته ملګرو تاسو 2 هېواده راړوي. صحیح ده، یو یونایټډ سټیټ ده، یو انډیا ده. صحیح ده، نو تاسې هر یو چې غواړئ له هغه کلیک باندې ټیک مارک یې او بیا کنټینیو ووهئ. زه ملګرو غواړم دلته یو هېواد ورته انتخاب کړم. زه غواړم انډیا ورته انتخابوم. صحیح ده، تاسو هغه تاسو خپله خوښه ده. صحیح ده، دغه د ماته 50 کوین مفت راکړل. صحیح ده، بیا په کنټینیو باندې کلیک کوم. بیا چې په کنټینیو باندې کلیک وکړم ملګرو له هغه نه وروسته دلته ګورئ ملګرو له هغه نه وروسته بیا تاسې دلته په ګو باندې کلیک وکړئ. صحیح ده، ګو باندې کله کلیک وکړم نو دلته به تاسې
دا رقم صفحې ته راولي. صحیح ده. دلته ملګرو تاسې په دا نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. لاندې ستاسې لیکلي ګوره، لاندې به تاسې په دا نیکسټ باندې کلیک وکړئ. نیکسټ باندې کله کلیک وکړ، نیکسټ کلیک وکړ، دلته ملګرو یوه بله صفحه درته راوړي. صحیح ده. دلته تاسې بیا په ګیټ ایټ باندې کلیک وکړئ. صحیح ده. ګیټ ایټ باندې کلیک وکړ، دا لاندې. صحیح ده. په دې باندې هم تاسې کولی شئ دلته کلیک ور باندې وکړئ، بیا هم بلې صفحې ته بیایي. نو کله چې دغه همداسې کړ، نو بیا تاسې دلته ملګرو ګوره دلته دغه عکسونه دي. صحیح ده. دغه عکسو ته به تاسې خالص صرف دلته بیوټیفول او داسې نور دغه ملګرو دغه به تاسې ورته انتخابوئ. صحیح ده. دلته ورته ګوره دلته به تاسې دغه ګورئ دغه ټوله ټیک مارک یې. صحیح ده. دغه تاسې یو وار انتخابوئ، دوه وار انتخابوئ، څلور وار، پنځو پورې تاسې انتخابولی شئ. دا ګورم تاسې وینئ ما خپله باندې ورته ټیک مارک کړل. دلته بیا په نیکسټ باندې کلیک وکړو. صحیح ده. نیکسټ باندې کلیک وکړو. دلته ملګرو تاسې هر یو اپشن غواړئ تاسې ورته انتخاب کړئ. صحیح ده. خو زه دغه اولنی ورته انتخابوم. صحیح ده. نه یې ور داسې دغه تاسې کولی شئ خپل باندې ولولئ او دغه د ګوره غواړو یې نه غواړو، مثال خوندور ده، زه دلته دغه ورته انتخابوم. صحیح ده. بیا په ډن باندې کلیک کوم. په ډن باندې کله کلیک وکړم ملګرو دلته بیا ګوره تاسې یو بلې صفحې ته راولي. دلته ګوره ملګرو سلف فاینډ ته یې موږ ته بیا مبتلا کړل. صحیح ده. سلف فاینډ ته یې موږ ته بیا مبتلا کړل. دلته ملګرو تاسې کولی شئ یو کومنټ هم ورته وکړئ، یو فوټو هم ورته ایډ کولی شئ. نو دلته زه یو څه ورته لیکمه، دلته زه ورته ولیکم مثال ګوډ. صحیح ده. تاسې چا هر څه ورته لیکلی شئ ورته ولیکئ. دلته ورته لیکم ګوډ. ګوډ څنګه کله ولیکل، بیا تاسې په سبمیټ یور پین باندې بیا کلیک وکړئ. آپشن باندې کلیک وکړئ. دلته ګوره ما ګوډ ورته ولیکل، بیا په سبمیټ باندې کلیک وکړئ. صحیح ده. نو دلته ګوره لاندې تاسې وینئ. صحیح ده. سبمیټ باندې تاسې کلیک وکړئ. سبمیټ باندې کله کلیک وکړ، دغه د ملګرو ګوره سل کوین یې نور مبتلا کړل. وینئ 100 کوین یې ماته نور مبتلا کړل. دلته ملګرو بیا تاسې کولی شئ د لاندې کنټینیو باندې کلیک وکړئ. کنټینیو څنګه کله کلیک وکړه دلته وګورئ ملګرو تاسو اوس راجسټر کوئ. صحیح ده. دلته د فیسبوک کنټینیو ویت فیسبوک او ساین ان ویت ګوګل، دلته تاسو کولی شئ لاره سره راجسټر کړئ. صحیح ده. خو زه کریټ اکاونټ باندې کلیک کوم. کریټ اکاونټ باید تاسې هم انتخاب کړئ. صحیح ده. په کریټ اکاونټ یعنې تاسې ځان ته خپله باندې یو اکاونټ جوړ کړئ. صحیح ده. کریټ اکاونټ تاسې انتخابوئ هر وخت کې. دلته کریټ اکاونټ باندې زه کلیک کوم ملګرو. دلته ما اوس زه خپل نوم ورته لیکم، لاندې لاست نیم ورته لیکم، ایمیل به ورته ولیکم، 6 رقم عددي پاسورډ ولیکم، 6 عدده پاسورډ ورته ولیکم. نو دغه ټول تاسې ورته ټیک مارک کړئ. صحیح ده. دغه ټول تاسې ورته ولیکئ ښه په دقت سره، ګورئ چې بیا څه غلطي پکې ونه شي، ټول ښه په دقت سره کوئ. نو ښه ملګرو دغه به تاسې ټول ورته انتخاب کړئ. بیا به تاسې ساین اپ باندې کلیک وکړئ. صحیح ده. دلته ګورئ تاسې ایمیل ته هم یو ویریفیکیشن کوډ ولاړ شي. صحیح ده. بیا به کنفرم کړئ. صحیح ده. ایمیل به تاسې ایمیل ته یو ایمیل درشي. صحیح ده. د کوم ایمیل باندې تاسې دغه اپلیکیشن جوړ کړی یې. دلته ملګرو دغه به ټول تاسې ورته صحیح کړئ. صحیح ده. نوم، لاست نیم، صحیح ده، د زیږیدو نیټه، دا به ټول تاسې صحیح ورته انتخاب کړئ. صحیح ده. میل فامیل دغه به تاسې ټول ورته انتخاب کړئ. صحیح ده. دلته ګورم ملګرو زه په 1999 کې زیږیدلی یم. صحیح. زه ورته دا انتخابوم. لاندې میل انتخابوم. صحیح ده. لاندې زه میل ورته انتخاب کړم. صحیح ده. تاسو هر کولی میل فامیل نه لرم، یعنې هر څه تاسو ورته انتخابولی شئ. زه میل ورته انتخابوم. هغه وروسته په سیو باندې کلیک وکړم. صحیح ده. سیو باندې کله کلیک وکړ دلته ملګرو تاسې یس باندې هغه پورته اپلیکیشن کوم ټیک مارک دا ورته ټیک مارک کړئ. بیا په سیو باندې کلیک وکړئ. دلته ملګرو وینئ تاسې دا صفحه راوایسته. دلته تاسو په کلیک هیر باندې کلیک وکړئ. صحیح ده. کلیک هیر باندې چې کله کلیک وکړ دلته ملګرو تاسې ایمیل ته کوم کوډ درغلی ده. صحیح ده. هغه کوډ دلته تاسې ورکړئ. یعنې که یې ورنه کړئ هم انشاءالله مشکل به نه وي، خو دا کوډ چې تاسې ورکړئ دغه د ملګرو کوډ موږ ته راغی. صحیح ده.
دغه د کوډ مشته راغلی ده. نو زه دا کوډ رقم صحیح ده، دا وینئ تاسو کوډ وینئ، ما ته ایمیل راغلی ده. نو زه به په همدې ایمیل باندې به کلیک وکړم. ایمیل باندې چې مې کلیک وکړ نو ملګرو اپلیکیشن کې نور اتکار انشاءالله خلاصه. نور تاسو ته بالکل هر وخت هر ورځ تاسو کولی شئ په همدې کې پیسې ترلاسه کړئ. دغه ایمیل به اوس ماته خلاص شي. دغه په دې ایمیل باندې تاسو کلیک وکړئ. صحیح ده، ایمیل باندې مو کلیک وکړئ. ایمیل ورته ویریفای کړئ. ایمیل کله ویریفای کړ دلته ګورئ ملګرو تاسو بالکل دغه ایمیل ورته ویریفای کړئ. دغه د ملګرو مینه ماته ولیکل تاسو ایمیل ویریفای شو. صحیح ده، کله چې مې ویریفای کړل ملګرو تاسو به دې کې کار څنګه کوئ. صحیح ده، دغه د کار کولو طریقې دي. ګوره دغه عکسونه چې تاسو ته راوړي، ګوره دغه عکسونه. صحیح ده، دا مخکیني عکسونه اوسني عکسونه دغه ټول تاسو کولی شئ. بالکل تاسو دغه ملګرو ورته ګورئ دغسې په دې باندې مثال اوس زه کلیک کوم. صحیح ده، دلته ما کلیک ورباندې وکړ لکه مخکې چې کومه طریقه مو درته ښودلې وه هماغسې به تاسو دلته په دې باندې ټیک مارنه وکړئ. صحیح ده، دلته په تاسو ملګرو اوس زه دا ورته انتخابوم. صحیح، دلته تاسو هر یو ورته انتخابولی شئ. دغه بالکل ملګرو هره ورځ تاسو کولی شئ، هر څومره ډېر تاسو کولی شئ دې کې پیسې به ګټئ. ویډرا یې هم ډېره اسانه ده، ویډرا به هم ستاسو انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې ښیم. نو دلته ګورم ملګرو زه ورته لیکم ګوډ. صحیح ده، دلته ما ګوډ ورته ولیکو. دلته زه په سبمیټ باندې کلیک کوم. صحیح ده، تاسو چې هر شی ورته لیکئ هغه تاسو خپله خوښه ده. نو دلته ما ګوډ ورته ولیکو، لاندې په سبمیټ باندې ما کلیک وکړ. نو دلته ګورم ملګرو ما ته څو پوینټه راکوي. ما ته اوس ګوره اول یعنې دغه د ما اول عکس و. صحیح چې ما ورته انتخاب کړ 100 پوینټه یې ما ته راکړل. نو اوس راځو ملګرو زما خپل اکاونټ ته. صحیح ده، په هغه کې ما څو پیسې ګټلې دي، څو کوین ما جمع کړي دي. دلته می ته به تاسې راسئ. صحیح ده، می د لاندې کوم اپشن چې لیکلی ده می ته به راسئ. می باندې به کلیک وکړئ. می باندې چې مې کله کلیک وکړ دلته ستاسو پروفایل راړوي. صحیح ده، دلته ګوره ملګرو زما سره ګوره $1 یعنې 1 سنټ یو شی هم زما سره نشته. صحیح ده، دا ملګرو تاسو وینئ. صحیح ده، خالص یو کوین زه لرم. صحیح ده، یو کوین زه لرم او $0 لرم او 180 پوینټه لرم. صحیح ده، 100 پوینټه ملګرو 1 سنټ کېږي. صحیح ده، او 10 سنټه بیا هغه بیا تاسو ډالرو ته اړوي، هغه تاسو قسمت ده. صحیح ده، د 0.10 نه تر $5 پورې دا تاسو قسمت تاسو 400 وخیږي. صحیح ده، دا وینه تاسو لاندې ټول وسلی شئ. دغه د ګور ملګرو تاسو کولی شئ دغه ولولئ. صحیح ده، په خپل باندې ځان ورباندې پوه کړئ. دغه ملګرو ګورئ وینئ تاسو لیکلي لاندې. صحیح ده، چې کله تاسو 10 کوینه پوره کړ، 10 کوینه چې 0.10 نه شروع تر $5 پورې تاسو ته پکې خیږي. صحیح ده، نو دلته زما سره بل اکاونټ ده. ګوره زه خپل اکاونټ ته راځم. خپل اکاونټ زه راخلاصوم، مخکینی اکاونټ مې ده چې مخکې ما کار پکې کړی. صحیح ده، هغه باندې زه کلیک کوم. ګوره دلته راځم می ته. صحیح ده، زه به واره راسم می ته. می باندې به زه کلیک وکړم. می باندې چې کله کلیک وکړم ملګرو ګورئ تاسې زه تاسو ته ټوله طریقه ښیم. صحیح ده، څرنګه کوین موږ ډالرو ته تبدیل کړو. صحیح ده، ګوره دغه زما اکاونټ ده. صحیح ده، دغه وینئ ګوره دا سکسسفولي زما اکاونټ ده. صحیح ده، ګورئ دلته تاسو وینئ چې زما سره 7280 پوینټه دي او 1 کوین دي. صحیح ده، 0.00 زما سره یعنې 1 سنټ هم را سره نشته. صحیح ده، ګورئ تاسو وینئ 0.00 ده. ګورئ $1 هم را سره نشته. ګوره دلته ګوره زه اوس په ریډیم باندې کلیک کوم. صحیح ده، ریډیم باندې به کلیک وکړم. د هغه نه وروسته ګوره ملګرو دلته بیا هم راته لیکلی دي چې له 0.10 نه شروع تر $5 پورې تاسو کولی شئ دلته ترلاسه کړئ. ګوره زما سره هلته 0 دي. اوس ګوره زه په ریډیم 10 کوین باندې به کلیک وکړم. ګوره 0.80 یې راکړو، $0.80 یې راکړو. ګوره په اول هغه 10 پوینټ زما څخه کوین زما څخه کټ شول. وینئ 1.80 مخکې 1 و. اوس ګوره بیا کلیک ورباندې کوم، یس باندې کلیک کوم. ګوره $1 یې راکړو. صحیح ده، خوشبختانه ملګرو ماته $1 بیا هم راکړ.
زه بیا کلیک ورباندې کوم بیا په یس باندې کلیک کوم ګوره خوشبختانه بیا یې 0.8 راکړل وینې دلته ګوره زما سره ملګرو اوس څو ډالر پاتې شو زما سره اوس ګوره زه به دلته کینسل کوم 2.40 ډالر زما سره شو 2.40 یو ځل بیا زه به کلیک ورباندې کوم دلته بیا راځم بیا په یس باندې کلیک کوم ګورم اوس بیا څو راکوي لږ به انتظار شو ورته ګوره 0.9 ډالر یې ماته بیا راکړ صحیح ده زه بیا کلیک ورباندې کوم بیا په یس باندې کلیک کوم بیا ګوره 0.40 یې ماته راکړل صحیح ده بیا کلیک ورباندې کوم بیا یس کلیک باندې کړم 0.10 یې راکړو صحیح ده بیا کلیک ورباندې کوم بیا څو راکوي ملګرو ګورو بیا یې هم 0.10 راکړو صحیح ده دغه ګوره زما سره ټوټل ډالر 3.50 شول یعنې درېیم ډالر زما سره شول کله چې 15 ډالره شي انشاءالله بله ویډیو کې به ستاسو ته د دې ویډرا هم شیم صحیح ده زما سره ګوره یو کوین پاتې شو صحیح ده نو زه به تاسو لپاره انشاءالله په راتلونکي کې د دې ویډرا هم شریکوم تر بلې ویډیو پورې په خدای سپارم ځان راجسټر کړئ او ملګرو سره هم شیر کړئ صحیح ده کله چې دغه 10 کوین شو بیا په ریډیم 10 باندې به کلیک وکړو او دغه بیا ډالرو ته تبدیل کړو دا ویډیو تر راتلونکي ویډیو پورې په خدای سپارم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته